د IPL دوه سرسختې سیالۍ لوبډلې نن د دغه معتبر لیګ سږنی پړاو پرانیزي. د ګڼ افغان ستورو په ګډون د هند غوره لیګ IPL د 2024 کال پړاو نن ماښام پیلېږي. د دغه ستر او معتبر لیګ دوه سرسختې سیالۍ لوبډلې چنای سوپر کینګ او رایل چیلنجرز بنګلور نن ماښام په چنای لوبغالي کې سره مخامخ کیږي او رسما د IPL سږنی پړاو پیلوي. د تل په څیر د هند غوره لیګ د پرانیستي مراسمو لپاره یو ځل بیا شاندار او په زړه پورې ترتیبات نیول شوي او د دغه هیواد د مشهورو سندرغاړو او فلمي اداکارانو لکه سونو نګم، ټایګر شروف او اکشای کمار په ګډون هندي ستوري په خپلو جالبو نندارو د پرانیستي مراسم ترسره کوي. د IPL لومړنۍ لوبه نن ماښام د دوو داسې لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چې دواړه پر دغه لیګ پاچاهي کوي او په هند او نړۍ کې لسګونه زره مینوال لري. د هند غوره لیګ IPL ډیری پړاوونه د همدغو دوو لوبډلو په لوبه پیلېږي. دا چې یادې لوبډلې له کلونو راهیسې زرګونه وفادار مینوال لري نو هره لوبه یې له جذبو او ولولو ډکوي. په ټوله کې په لوړه کچه د دغو دواړو لوبډلو د زرګونه مینوالو د لرلو یو لامل دا هم دی چې په دواړو کې د هند کلیدي لوبغاړي او پخواني لوبډل مشران مهندرا سنگھ ډوني او ویرات کوهلي لوبیږي. دا چې لوبه د چنای سوپر کینګ په کوربتوب ترسره کیږي نو بنګلور لوبډله به تر بل هر وخت ډیره هڅه کوي چې د پیل لوبه وګټي، ځکه په IPL کې د چنای سوپر کینګ لوبډله د ټولو لوبډلو په پرتله په خپل کور کې ښه ریکارډونه لري او بنګلور نه غواړي چې پر دوی ریکارډ جوړ شي. په ورته مهال د نننۍ لوبې ټیکټونه له وړاندې پلورل شوي او حتی لوبغاړي د خپلو کورنیو لپاره د ټیکټونو په پیرلو کې له ستونزو سره مخ دي. تازه د CSK پخواني لوبغاړي اشپین هم په ایکس شبکه کې په یو یادښت کې د خپلې کورنۍ لپاره د ټیکټونو په پیرلو کې د مرستې غوښتنه کړې، ځکه د نننۍ لوبې ټیکټونه دا مهال ډیر کم پیدا کیږي. د لوبډلو د جوړښت له مخې دواړه لوی او پیاوړي دي او داسې لوبغاړي لري چې حساب او تکیه پرې کیدای شي، لکه په بنګلور کې ویرات کوهلي او د CSK لپاره رویندرا جډیجا. بل لور که چیرې د نننۍ لوبې په چا بنګلور وګټي، ښایي د معمول په څیر او د تیرو ریکارډونو له مخې پریکړه د لومړیتوب وهنې وي، ځکه د لوبې کوربتوب یې سیاله لوبډله کوي او د هدف تعقیب به یې لوبغاړو او مینوالو ته له فشار سره مخ وي. په همدې حال کې که څه هم د نننۍ لوبې په لوبډلو کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، خو بیا هم په یادو لوبډلو کې د ډوني او کوهلي شتون د افغان کرکټ مینوالو کې خپل ملاتړي او پلویان لري.